بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا څلورم درس ده. په څلورم درس کې موږ باید ووایو چې ارې خپله څه رقم ته څه هدف دپاره جوړېږي. فرض مثال د هغه تر څنګ سکیل څنګه کار کوي، یا د هغه تر څنګ فرض مثال نور کمانډونه چې موږ نه ولوستي هیچ ده. د هغه تر څنګ فرض مثال لاین ته څنګه رنګ ورکوو، لکه د وینډو ډورز ور دروازه. د هغه تر څنګه ټیکسټ کولی شو ویلی کو منشن کو په دې د اټوکیټ په دې صفحه باندې. اوس راځو فرض مثال که چیرې موږ آر ای سی یا یو ریکټنګل ولرو، دا د موږ سره چې ده خپله یو ریکټنګل ده. نو د دې ریکټنګل دپاره که موږ غواړو چې د دې سکیل زیات کو، یعنې د دې مقیاس زیات کو یا کم کو، نو اس سی وایو، په کیبورډ کې ټایپ کوو او انټر کوو. د موږ سکیل کمانډ فالس. اوس یې وایي سلیکټ د آبجیکټ. موږ چې کوو ټول آبجیکټ د جسم انتخابوو او اوس چې کوو انټر وایو. کله چې انټر وویل سي نو دا په یو نقطه کې وایي ونیسئ، یا اندازه ورکولی سي یا په یو نقطه کې ونیسئ. کولی شو کوچنی کو، کولی شو لوی کو. موږ یې لوی وو، دا یې مثلا شي څه ریکټنګل. نو د دې دپاره کولی شو دا ریکټنګل کوچنی هم کو. که اوس موږ ووایو چې اس سی پلس انټر، یعنې سلیکټ وایي دلته راته سلیکټ د آبجیکټ، کوم جسم چې ته غواړې سکیل کمانډ ورباندې وکاروې. اوس بیا چې کوم سلیکټ مو کړې، سلیکټ نه وروسته انټر اخلم، دا په یو نقطه کې نیسم، یعنې زه غواړم دومره. نو دا د سکیل کمانډ چې ده داسې فعالیدنه ده او د دې کار ده. کولی شي یو جسم کوچنی کو، کولی شي یو جسم چې کو په معین مقدار لوی کو او وړوکی کو. اوس راځو د سکیل کمانډ نه وروسته ارې کمانډ. د ارې کمانډ ای آر پلس انټر. ای آر خپل چې د دې شارټ کی ده او انټر اخلو. سلیکټ د آبجیکټ، یعنې دې باندې دې ریکټنګل باندې زه ارې کوم، بیا انټر. اوس ریکټنګل یعنې ریکټنګل پات غواړم، و دلته راځي کالم ورکوم فرض مثال 5، رو ورکوم فرض مثال 4 او چې کوم انټر وایم. دلته ورته ګورئ، یعنې یو ریکټنګل که چیرې دا موږ لږ صفحه کوچنی کو، یعنې دې کې دلته موږ سره د ریکټنګل نه مو څومره کړل، د دې په رو باندې 5 راغلل او په کالم باندې څو راغلل 4 راغلل. او رو د دې څو سوه 5 او د دې کالم څو سو 4 دانې. د دې یعنې د دې 5 کالمه دي او 4 دانې روګانې دي. نو دا دې موږ غواړو که نه پر مثال یو پلان مو جوړ کړو، د هغې باید څو ځایه باید دی په یو دنیا دا ماسټر پلانونو دپاره دا شی پکارېږي. د اټوکیټ کې داسې نقشې راځي چې ارې کار کوي. دلته موږ تاسې مهمه ده چې فقط ارې باندې پوه شو چې ارې څنګه کار کوي. هدفونو دپاره به بیا وروسته بحث وکړو چې د کوم هدفونو دپاره ده. ښه، اوس کنټرول ای پلس ډیلیټ. ښه، د دې تر څنګ که زه لږ د صفحه رازوم کړم، ټیکسټ اوس څنګه کار کوي. فرض مثال زه دلته یو ریکټنګل جوړوم، فرض مثال دې ته وایم دلته لیکم چې ریکټنګل، دلته زه ډایرکټ ورته لیکم ریکټنګل. که د دې سایز لوی وي، سایز هم لویږي، د هغه ده ته یې کولی شو د دې سایز لوی کړو. فرض مثال 4 سایز لوی وي، یا پر مثال بولډ اخلي او دلته باید دا انتخاب سي. کله دې انتخاب کړل دې سایز ورته وویل چې ما 4 کا، یا پر مثال ورته وویل چې ډېر کوچنی، پر مثال 3 درې، یا د دې نه کوچنی پر مثال 1.2 او پر یا 2 ورته ورکړو. یعنې دا لوی او دا کوچنی، یعنې دا لویږي او کوچنی کېږي. داسې سټایل د ورډ پروګرام کې مې ډېر ویلي بولټ
فرض مثال د دې که زاویه ورکوو که نه کوم فنټ استعمالوي که نه همدې خاطر دپاره اوس دلته که ډبل کلیک وکړي ریکټینګل او دې ته کولی شو د دې په داخل کې هم ولیکو که دلته ولیکو ټیکس راسو دې داخل ته کلیک وکړو دلته ولیکو چې ریکټینګل اوس ډبل کلیک وکړو دې نه چې کوو اوس وکړو بېرته دې باندې دا سلیکټ کړو دې کولی شو د سکیل هم لویږي د دې مقصد چې څه ټیکس کولی شو په داخل کې ولیکو او آوټ سایډینګ ولیکو دلته ټیکسونه بیا ډولونه هم راځي سنګل لاین ټیکس دا بیا جدا ټیکس ده په دې کې د لاین پر مثال ارتفاع ورکوو چې 3 اول موږ ته د یونټ هایټ ورکوو پر مثال 3 یعنې موږ دلته ورته وګوره ریکټینګل یعنې مختلف هدفونو دپاره موږ دا چې کولی شو استعمالولی شو او دا په لاین باندې هم راځي چې ارتفاع باید د څومره وي او فرض مثال هایټ باید د څومره وي که نه او د دغې تر څنګ او د ډسټینس ورکوي ورته او دغسې ډایرکټ ساده سمپل راخلو هر چېرته چې غواړئ تاسې پیسټ یې کوئ یعنې ملټي لاین ټیکس او اکثریت چې استعمالیږي ملټي لاین ټیکس استعمالیږي او دغه سنګل لاین ټیکس استعمالیږي دا شاید د ټول یو جسم په مجموع کې د یو پلان نوم یا د یو پروژې نوم که نه همدې دپاره کار کوي اوس کنټرول A پلس ډیلیټ او د دې تر څنګ کولی شو لاینونو ته L پلس انټر یعنې که دا آرتوز افاتو آن کم یعنې دلته د جسم وګورئ دلته افارتو آن ده نو دا د ما سره چې څه لاینس اوس که دا سلیکټ کم دلته راسم پراپرټیز ته یعنې بای لیر ورکړم کوم لاین ریډ یلو یعنې پس دا ما سره یلو څه نو دا او پراپرټي کې بل د دې لپاره چې دي پر مثال په کوم شکل سره غواړي سایزونه یې لویږي کوچنی کېږي د دې ضخامت د دې پر مثال همدې د دې کنټینیوس ده که نه مسلسل ده د دې ډول ده د لاین او د دې تر څنګ پر مثال دا شیان مهم دي چې کله که نه موږ کوم هغه ورته کو دلته کالر که نه تغییرولی هم سو کوم دلته جوړولی سو خپل بېرته ورته ورکولی هم سو نو دا څه شو موږ هر یعنې په پلان کې کولی شو چې ورسې په یو شکل وښیو او دروازه په بل رنګ وښیو همدغسې نور لور که نه د مختلف حالات دپاره کولی شو موږ چې وکړو رنګونه استعمال کړو نو اوس کولی شو دلته یو بله مینو هغه د ډایمنشن په نوم ده که نه ډایمنشن نو کولی شو د ډایمنشن د مینو په واسطه د لینیر ډایمنشن ده یعنې خطونه اندازه کېږي په دې باندې مایل خطونه اندازه کېږي په دې باندې انګل یعنې زاویه اندازه کېږي په دې باندې قوس اندازه کېږي په دې باندې دایره اندازه کېږي په دې باندې دایره په شعاع په دې باندې ډیامتر باندې اندازه کېږي اوس کولی شو په دې باندې موږ چې شو پر مثال لینیر ده د خط لینیر ده د دې اندازه هم واخلو دغه ده د اندازه واخلو ما دلته سکیل نه ده کار کړی اوس که زه سکیل کار کړم یونټ فعال کړم یعنې یونټ مې امریکن وي دلته راسئ ډیسیمل واخلئ دلته واخلئ دغه پریسیشن 2 دلته یې ګوره انچونه ول پخوا اوس متر باندې کار کوو انټرنیشنل سیستم ده اوس نو که موږ تاسې چیرې یو لاین جوړ کړو نو دلته شاید کو یا پر مثال موږ ورکړو چې 2 متره لاین نو دا د متر چې ده 2 متره لاین ده او کله کې رازوم کړو نو دلته اوس ډایمنشن ته لاړ شو لینیر ته نو دلته کولی شو اوس یعنې د دې 2 متره ده یونټ مې مخکې نه و پال کړی نو ټیکس مو ویلې د دې ډایمنشن پر مثال اوس سرکل ده هغه لپاره بیا جدا لینیر راخلو اندازهګیري راخلو دلته راځو ډایمنشن ته ریډیس باندې اندازه کې کلیک په محیط وکړه کولی شي په دې نه اندازه کوي پر مثال په ډایمتر اندازه کوي ډایمتر دلته سلیکټ کړه په محیط باندې چې وکړه کلیک وکړه دا علامه چې دا د موږ سره ډایمتر ده دا خپله شوه موږ سره ریډیس ده نو دا د موږ سره چې وو د دې دا د موږ سره چې وو د سکیل د هغې تر څنګ د ارې او د هغه تر څنګ پر مثال ټیکس او د همدا شان لاین څنګه کولی شو رنګ ورکړو خط ته څنګه کولی شو پر مثال خطونه د هغه تر څنګ دایره یعنې په اصطلاح یو بل که زه وکاروم مایل خط افاتونه که وځم شاید زه مایل خطونه اندازه کړم د مایل خط دپاره دلته جدا شی لرو همدغه مایل
مایل خط انکلایند د دې دومره اندازه ګیري. نو دا د موږ سره کمانډونه ول. د دې نه وروسته په قطع هیچ اپ باندې کار کوو. هیچ اپ کې ورڅخه اندازه کار ډېر ده. د هیچ باندې هیچ کې د ګریډینټ باونډري د 3 وړه کار چې وکړو نو بیا موږ مستقیما چې کوو پلان شروع کوو چې دا 3 وړه به په ځانته ویډیو کې درته شریک کړم. اوس د دې ځای پورې بس دی. په راتلونکي کې به همدغه د هیچ ویډیو وي او دغه پسې به بیا چې وي پلان وي. مننه.